سپنګینو د یارۍ د توره ونه لوېدم لکه د غره. په پکتیا کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري نښتره دودیزه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر مشهورو شاعرانو ادیبانو برخه درلوده. شاعرانو په دغه مشاعره کې د دنګو نښترونو په څیر نازک خیالونه د شعر په ژبه زمزمه کړل. ګوتې وباسي کښتۍ له دې حالته ګردابو کې لوبېدلی یو سړی ځینې وایي چې په دکه باندې لاړ شه، ځینې وایي چې په دکه باندې لاړ شه. سر خوړلی سر چیچلی یو سړی داسې نه ده، دا یو لوی پښتون ډټر دی د خوشحال په څېر منلی یو سړی. په شرنګای ویده زړونه راویښېږي، په مړوند باندې سندرې وړي نغمې وړي، خوږې سترګې د رقیب زړه ته روانه جنتونو نه دوزخ ته میکدې وړي. سرې د هسک لمنې د ګل رنګه منظر جوړ دی، نه نه اخ غلط شومه بدرنګه منظر جوړ دی. مېلمانه ملګري، د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو او ولایتي چارواکو دا ډول پروګرامونه جوړېدل ګټور وبلل او شاعرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د هیواد په ګټه خپلو شعرونو کې یووالي ته کار وکړي. دلته د موږ او تاسې نور هغه ځوانان شاعران هغسې دلته جګېږي، یو شعر وایي، دلته عملاً د هغوی روزنه کېږي، دلته هغوی یو جرأت پیدا کوي، دلته د هغوی خپل ولس سره د غږېدا او د خطاب یو مجال پیدا کېږي. نو زه دغسې مشاعرې دغسې غونډې د هغوی د روزنې لپاره یو روزنتون یو پوهنتون هم بولم. ځکه ان من الشعر لحکمه ای کلاما نافعا، داسې یو کلام داسې نافع ده، خوشحالونکی ده، زړونو ته زر داخلېږي، ذهن ته زر داخلېږي. محترمو شاعرانو چې تاسې ژبې هغه د اسلام په دفاع کې استعمال سي. د مشاعرې په ترڅ کې شاعرانو او ترانو ویونکو په خپل نوبت سره ولس او هیواد پرمختګ په موخه په خپلو شعرونو کې پیغامونه وړاندې کړل. په لاره کې به پاتې یم بېشکه، خو زه له پښو نه ولوېدم خو پښو ته ګوره ونه لوېدم. الله 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 ته خبر یې زما له حاله. که د عمر په وتو سره پرمټ شوې خبر نه دی چې ګولۍ خورم ډډوي مې خلک یې چې جوهره دومره غوټ شوې. د یادونې وړ ده چې د پکتیا نښتره دودیزه کلنۍ مشاعره هر کال د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ترسره کیږي.